سلامونه نیکې هیلې مې ومنئ خدای تعالی دې وکړي چې تاسو به روغ جوړ او د صحت جامې وپتن وي. نن یو ځل بیا د کمپیوټر سټوډیو 8مه جلسه ده او په نن جلسه کې به انشاءالله موږ درې مهم مسایل زده کړو. نو د ټولو د مخکې په نن جلسه کې زه غواړم تاسو ته در زده کړم هغه د کرسرز افیکټس دي چې څنګه کولی شو موږ خپل ماوس یا کرسر چې دی هغو ته څنګه کولی شو افیکټ ورکړو او څنګه کولی شو په کلیک سره هغلته یو اکشن ترسره شي. نو هغه اکشنونه مختلف دي او یا هم څنګه کولی شو چې هغو ته یو غږ ورکړو. ډېر ښکلي غږونه دننه د کمپیوټر سټوډیو کې دننه موجود دي د هغو په لایبرري کې. دوهمه موضوع هغه دا ده چې موږ څنګه کولی شو په کمپیوټر سټوډیو کې په ښه کیفیت سره غږ ثبت کړو او کوم وسایلو ته موږ اړتیا لرو د غږ د ثبتولو لپاره. او په همدغه ډول سره درېیمه کومه موضوع چې ده هغه دا ده چې موږ څنګه کولی شو هغه غږ چې موږ ثبت کړی دی یا د موږ سره دننه په لایبرري کې کوم میوزیکونه چې موجود دي یا هم بدون له دې څخه موږ د میډیا څخه یو ثبت دننه کې یو کمپیوټر سټوډیو ته او څنګه کولی شو هغو ته یو افیکټ ورکړو. څنګه کولی شو د هغو هغه بیکګراوند نایزز چې دي یا هغه غږونه چې د بیکګراوند شاته موجود دي څنګه کولی شو چې هغه له منځه یوسو. نو چېرته تاسو غواړئ چې دغه درې او مهم مسایل زده کړئ دلته نو تاسو باید موږ سره دغه 8مه جلسه تر وروستۍ پورې وګورئ. نو راځئ چې دغه جلسه په ګډه سره راپیل کړو. یو ځل مو بیا سکرین ته راغلاست وایم. نو په تېره جلسه کې د موږ یو څه تخنیکي ستونزه رامنځته شوله نو په دې خاطر باندې هغه جلسه موږ مکمله نه شوی کړلی. اما غواړم چې ډېره ځکه مې په بله جلسه پسې دغه یو څه پاتې درس وصل نه کړ ځکه چې دا ډېر کم درس وه. نو غوښتل مې چې یوه بله جلسه جوړه کړم او ماسې یو څو نقطې وې په دغو جلسه کې مې غوښتل چې تاسو ته یې ووایم. نو په تېره جلسه کې د کوم چې یوه موضوع پاتې وه هغه د انیمیشنز مربوط موضوع پاتې وه. نو غواړم چې په نن جلسه کې دغو پاتې کوم څه چې پاتې وو هغه تاسو ته وښیم. د ټولو نه د مخکې زه ځم چې یوه ویډیو راواخلم تر څو پورې تاسو ته د تېر درس یو څه تطبیق په هغو کې ترسره کړم نو وګورئ. اوکې نو په همدغه ډول راځو کمپیوټر ته سټوډیو ته. نو راځم زه یوه ویډیو را اخلم همدغه د تېر درس کومه ویډیو چې وه هغه را اخلم. نو وګورئ په تېر درس کې موږ یو څه د انیمیشن مربوط یو څه موضوع مخته وړې وه. سمه ده صرف پاتې چې وو هغه د انیمیشنز چې وو هغه په خپله د انیمیشن پاتې وو چې جوړ شوي تیار د مخکې څخه جوړ شوي انیمیشن دي. که په زومین کې وګورئ یا په هغو کې موږ کولی شول چې مثلا یو انیمیشن یو ویډیو ته یو انیمیشن ته یو حده پورې ورکړو. اما که چېرته تاسو غواړئ چې د جوړ شویو تیارو انیمیشنونو څخه استفاده وکړئ نو تاسو کولی شئ له دغو تیارو جوړو شویو انیمیشنونو څخه هم استفاده وکړئ چې هر یو تاسو پخپله هغه در سره کتلی شئ. د مثال په ډول سره وګورئ. راځم مثلا وګورئ دغه انیمیشن چې دی زه دلته ورته اپلای کوم. وګورئ د موږ ویډیو کوم حالت کې وي. سمه ده وګورئ که زه چېرته د ویډیو پلی کړم کله چې هغو مطلوبې نقطې ته ورسېدل هغه ویډیو په دغو حالت کې شي. نو اوس که چېرته تاسو غواړئ چې دا ویډیو دې بېرته خپل لومړني حالت ته لاړ شي نو تاسو بیا له دغې انیمیشنونو څخه هم استفاده کړلی شئ ورته. وګورئ په دغه ډول سره. سمه ده نو کله چې تاسو مکمل لومړني حالت ته ویډیو راغله په دغه ډول وګورئ. سمه ده راځو دلته دا 100% کې وو. نو هغه کوم انیمیشن چې استفاده شوی دی هغه جوړ شوی انیمیشن و. نو نشو کولی چې 100% دغه ویډیو ورته مستقیمه کړو. سمه ده نو وګورئ که چېرته تاسو اوس د هغه انیمیشن وګورئ په دغه ډول دی چې بېرته یو حده پورې موږ هغه خپل لومړني حالت ته راوستلی وه. نو په همدغه ډول زه کنټرول زید کوم. نو وګورئ یو بل انیمیشن هم اخلم. نور ټول تاسو په خپله ورته کارولی شئ. سمه ده نو وګورئ که چېرته زه دغه انیمیشن کار کوم څه به وشي. نو که چېرته ځینې ویډیوګانې مې لیدلې وي چې کله دغو مطلوبې نقطې ته ورسي ویډیو کوچنی شي سایز یې نه کوچنی کېږي. وګورئ مثلا د یو طرف او بل طرف ته یې موږ یو څه لیکنه ورکوو نو له دغې څخه هم موږ کولی شو چې استفاده وکړو. یعنې دغه هغه تیار جوړ شوي انیمیشنونه دي چې بدون له دې څخه چې موږ د زومین څخه استفاده وکړو تاسو کولی شئ چې په خپله د هغو نه تاسو استفاده وکړئ. نو په همدغه ډول سره دوهمه کومه موضوع چې دا چې زه غواړم تاسو ته یې په
نننۍ جلسه کې یو څه معلومات درکړم. هغه د کرسر ده چې موږ څنګه کولی شو کرسر څخه استفاده وکړو یا د هغو افیکټونه څنګه کولی شو چې وکاروو. نو د کرسر تاسو په یو حالت کې کارولی شئ چې کله تاسو د سکرین څخه ریکارډ کړی وي ځکه د ماوس مربوط افیکټونه دي نو په ویډیو کې به څنګه اپلای کړی شو. نو د هغو لپاره زه راځم یوه ویډیو را اخلم. سمه ده یو ویډیو داسې ویډیو را اخلم چې موږ په خپله په کمپیوټر سټوډیو باندې ریکارډ کړي وي د سکرین څخه هم ریکارډ کړي په هغو کې کوم کرسر چې دی کرسر هغه کار شوی وي. سمه ده نو په دغه ډول وګورئ دغه ویډیو موږ د مخکې څخه ثبت کړې ده. نو لومړی خو زه غواړم چې د دو کوم غږ چې دی هغه کم یا هم له دې څخه یې هم کمولی شو. سمه ده په دغه ډول سره د ټول سیستم غږ زه کوشش کوم چې کم یې کړم تر څو پورې بل ځای کې موږ ته مشکل جوړ نشي. نو را وګورئ دلته تاسو لومړی خپل هغه ماوس پیدا کړئ. سمه ده ټول نه تر مخکې تاسو ماوس په دغو نقطه کې دی. نو زه راځم د کوم د کرسر افیکټ چې کوم دی هغه د هغو څخه استفاده کړم. نو دلته مختلف هغه اپشنونه موجود دي چې تاسو له هر یو څخه کولی شئ چې استفاده وکړئ. نو وګورئ اکثر تاسو غواړئ چې خپل کرسر د تاسو سموتینګ شي یو څه د نری شي یا د یو څه زخم شي. سمه ده نو وګورئ زه راځم تاسو به دا په خپله هغه ویډیو کې کاروئ. نو کله چې تاسو دلته راغلی نو تاسو ته به په اتوماتیک ډول سره د هغو په ماوس کې یا هم په کوم کرسر کې چې کوم افیکټ دی هغه په اتوماتیک ډول سره دلته ځای پر ځای شي او مطلوب کوم پراپرټیز چې دي دلته به تاسو وکتلی شئ. نو په همدغه ډول زه کنټرول زید کوم. وګورئ راځو هایلایټ ته. هایلایټ تاسو شکل کې هم کتلی شئ چې کوم تمنیل یې دلته ورکړی دی. نو زه راځم په هایلایټ باندې کلیک کوم. وګورئ کله چې موږ هایلایټ افیکټس دلته راواستل اپلای مو کړه هلته په اتوماتیک ډول سره هغو کوم ماوس چې وه هغو ته یا هم کرسر چې کوم وه هغو ته افیکټ اپلای شوله. د افیکټ مربوط کوم سیټینګونه چې دلته دي وګورئ مثلا د هغو اپاسیټي ده. وګورئ که اپاسیټي څومره لوړه شي څومره ټیټه شي نو دلته موږ د هغو نه استفاده کړلی شو. وګورئ د موږ ماوس نور چې هر ځای په کار کې وي د هغو ته به هغه کوم هایلایټ چې دی هغه به اپلای شوی وي. سمه ده نو اپاسیټي موږ ولې کاروو. اپاسیټي وګورئ د دغو ښکته لاندې د دغو رنګ ښکته چې کوم خطونه تاسو ګورئ دا لامل لري چې د اپاسیټي کمه ده. چېرته د اپاسیټي پول وي مکمل 100% وي نو تاسو نشئ کولی چې لاندې لیکنې وګورئ. نو کوشش وکړئ چې د تاسو اپاسیټي د ښکته تر 50 وي. سمه ده دوم کې تاسو که چېرته غواړئ چې رنګ ورته وټاکئ هر رنګ تاسو دلته انتخابولی شئ. نو د هایلایټ لپاره چې زیات توجه اخلي همدغه رنګ دی. کوشش وکړئ چې همدغه رنګ د تاسو اپلای شي یا د وي. نو سایز کولی شئ دلته سایز وټاکئ. وګورئ دا سایز یو څه ډېر لوی دی کولی شئ ډېر په کمه اندازه باندې دلته سایز وټاکئ. سمه ده نو د دې لپاره چې زه د دو سافټنس تاسو ته وښیم زه د دو سایز لوړوم. وګورئ سافټنس کوم چې دی یا کله چې د تاسو مثلا دغه کوم ګول چې دی دا د تاسو ورو په ورو داسې ضعیفه کېږي دغه رنګ چې کوم دی هغه کمیږي. سمه ده اوس د مثال په ډول وګورئ په دغه ډول سره دا هلته ویل کېږي سافټنس. سمه ده نو دغه که چېرته تاسو غواړئ چې خپل کرسر چې دی هغه سافټنس کوي له دغه څخه تاسو کولی شئ. خو هماغه تاسو کوشش وکړئ چې د دغو کوم سایز چې دی هغه تاسو یو څه ډېر کوچنی ونیسئ. سمه ده نو په همدغه ډول باندې تاسو کولی شئ د دغو سیټینګونو څخه استفاده وکړئ. راځو وګورئ دوهم که چېرته زه لومړی خو غواړم چې د دو ته کوم افیکټونه کارولی دي هغه ټول کنټرول زید کړم تر څو پورې زه تاسو ته د دو هغه کوم نور سیټینګونه چې دي یا هم مګنیفای دی هغه تاسو ته وښیم. نو مګنیفای ته راځو. مګنیفای څه فرق لري له دې سره. په مګنیفای کې وګورئ کله چې موږ دلته اپلای وکړه مګنیفای د کوم مربوطه ساحه چې د دو دایره تاو ده هغه یو څه رازوم کوي. سمه ده نو دلته تاسو کولی شئ چې د دو سایز وټاکئ. وګورئ په دغه ډول سره
او یا هم کولی شئ چې دا هغه کوم زوم ان چې دی هغه هم دلته وټاکئ او په همدغه ډول سره که دو سایز زه لږ لوړ کړم چې تاسو ته معلوم شي روس د دو شاډو ده وګورئ د ننه طرف نه یو ډول په غور رنګ ورځي دو ته شاډو ویل کېږي سم ده په همدغه ډول دغه کوم سافټنس چې دی په تېر کې مې تاسو ته ویلې وه تاسو له دې څخه هغو ته سافټنس هم ټاکلی شئ نو که غواړئ له دغې ډول تخنیکونو څخه هم استفاده کولی شئ اکثره وخت چې د مګنیفای څخه استفاده کېږي هغه پروګرامران استفاده ترې کوي ډېر وخت چې غواړي خپل کوډ په ډېر ښه ډول سره خپل هغه لیدونکي ته تشریح کړي نو له مګنیفای څخه استفاده کړي سمه ده نو په همدغه ډول باندې راځم کنټرول زیډ باندې کلیک کړم او تر څو پورې موږ ته خپل هغه لومړنی ویډیو کوم حالت چې هغو ته ولاړ شو په همدغه ډول سافټ لایټ ته راځو سپاټ لایټ ته بخښنې سره نو کله چې موږ سپاټ لایټ دلته اپلای کوو ګورئ تاسو ته به هغه ساحه چې تاسو ماوس هلته په حرکت کې وي یا که په حرکت کې نه وي خو چېرته چې تاسو ماوس قرار ولیدي هغه به تاسو ته یو ډول لایټینګ ښکارېږي یو ډول به روښانه ښکاري نور به ټول سکرین چې تاسو دی هغه به تاسو ته تور رنګ ښکاري اما تاسو کولی شئ چې د دو هغه مربوط سیټینګونه چې دي هغه تاسو دلته پراپرټیز کې چینج کولی شئ وګورئ که زه هر ځای ته لاړ شم دا ماوس چې چېرته تغییر مکان کړه هغه ځای به موږ ته روښانه ښکاري نو دا اکثره وخت د هغو لپاره کارول کېږي چې موږ غواړو چې د لیدونکي توجه ډېره راواخلو نو دلته تاسو کولی شئ چې د هغو کوم سیټینګونه دي هغه هم دلته ورته وټاکئ یا هم اوپاسیټي کومه چې ده نو په دغه ډول تاسو کولی شئ چې د اوپاسیټي ښکته کوئ او پورته یې کوئ او د دو هغه بلر شکل چې دی هم تاسو کولی شئ له دې ځای څخه واخلئ د مثال په ډول غواړئ چې د تاسو لیدونکی بدون له دغې نقطې څخه چې د تاسو ماوس دی بل هېڅ ځای ونه ګوري نو تاسو باید هغه ورته تر ډېره حده پورې بلر کوئ په دغه ډول سره سمه ده نو دغه هم د هغه مربوط سیټینګونه وو چې د کرسر افیکټ مربوط وو نو په همدغه ډول راځو کلیک ته سمه ده یو رایټ کلیک دی بل لیفټ کلیک دی سمه ده نو وګورئ نو زه کنټرول زی باندې کلیک کوم تر څو پورې موږ خپل لومړني حالت ته د ویډیو ولاړ شو نو تاسو دلته وګورئ ماوس خپل کرسر پیدا کولی شئ که چېرته غواړئ چې تاسو کرسر دی یو دایره تاوي هایلایټ شوی شکل دی ونه لري نو تاسو کولی شئ له دې ځای څخه یې ورته غوره کړئ سمه ده نو تاسو دلته باید خپل کوم کرسر چې دی هغه پیدا کړئ سمه ده نو وګورئ په غالب ګمان کرسر دلته دی نو په همدغه ډول وګورئ که چېرته موږ د هغو سایز لوړ کړو دلته وګورئ سمه ده نو د دې ځای څخه تاسو سایز اوپاسیټي سیټینګونه هر څه ورته لوړولی شئ اما وګورئ په دغه ډول کله چې کلیک وکړئ دا په دغو ډول باندې شغلې رقم ته یا هم اجاګانې تولیدوي سمه ده په دغه ډول وګورئ په هر ځای کې چې تاسو کلیک وکړئ نو زه غواړم دغه ویډیو تاسو ته پلی کړم وګورئ په هر ځای کې چې تاسو کلیک کړئ دلته به یو ډول روښنایي کا سمه ده نو دلته مربوط سیټینګونه دي چې تاسو په خپله هغه کولی شئ وګورئ مهم نه دي خو صرف تاسو کولی شئ دلته رنګ هم ورته تغییر کړئ چې هر رنګ د تاسو خوښه وي کنټرول زاید تر څو پورې لومړني حالت د ویډیو ته ولاړ شو نو دغه کوم نور سیټینګونه افیکټونه بخښنې سره کوم افیکټونه چې دي دا هم تاسو کارولی شئ په دې سره به وګورئ کله چې تاسو کلیک کېږي د تاسو هغه ماوس چې دی وګورئ یو ډول افیکټ به لري تاسو په سکرین کې هلته کتلی شئ سمه ده نو دغه افیکټونه تاسو پخپله ورته هر یو کتلی شئ که چېرته غواړئ چې زیاته توجه د خپل لیدونکي راجلب کړئ له دغه افیکټونو څخه تاسو استفاده وکړئ نو دغه هر یو افیکټ تاسو پخپله دلته کتلی شئ ویې ګورئ هر یو مو چې خوښه وي په خپلو درسونو کې کورسونو په ثبتولو کې له هغې څخه استفاده وکړئ دوهم کلیک دی سمه ده نو چېرته غواړئ چې د تاسو په رایټ اپ لیفټ کلیک سره هلته یو ډېر ښکلی ساوند لري غږ لري هغه تولید کا یعنی بدون دې څخه چې تاسو دلته دغه کوم ماوس چې دی د دو غږ تاسو ننوځي هلته د سیسټم خپل هغه اوریجنل غږ دلته تاسو تولیدوي نو وګورئ که چېرته موږ دا په خپل دغو سیسټم یا هم دغو ویډیو ته اپلای کړو نو چېرته چې کلیک کېږي هغه هلته به یو ډول غږ وي یو ډول ډېر ښکلی غږ به وي چې تاسو کولی شئ له دې څخه د هغو غږونه هم چینج کړئ د هغو
هغه کوم والیوم چې دی هغه هم ورته وټاکئ. نو په دغه ډول تاسو کولی شئ چې د دوه هغه پریویو هم دلته وګورئ د ساوند. نو ما خپل د کمپیوټر سیستم غږ چې دی میوټ کړی مې دی، یعنو په دې خاطر باندې کیدای شي تاسو ته غږ معلوم شي اما ماته نه. سمه ده. نو کوم چې په څه چې په لیفټ کلیک کې وو هماغه سیټینګونه په رایټ کلیک کې هم موجود دي. د دې څخه تاسو هم کولی شئ چې د رایټ او لیفټ کلیک کوم سیټینګونه دي یا افیکټونه دي کوم غږونه دي هغه ټول دواړه یو ډول دي. دواړه څخه تاسو کولی شئ چې استفاده یې وکړئ. نو په همدغه ډول سره بله کومه موضوع چې ده هغه د وایس ریکارډینګ ده چې موږ څنګه کولی شو یو غږ ریکارډ کړو ثبت یې کړو. د مثال په ډول سره وګورئ زه تاسو ته د هغوی یو نمونه ښیم. مثلا تاسو دغه ویډیو ده کله چې تاسو دلته رارسېدلي یاست دا د تاسو مثال په ډول وګورئ دغه ساحه زه د غږ له منځه وړم په دغه ډول اوکې او غواړم چې دا دلته نیم کړم په دغه ډول. اوس مثلا تاسو کوشش کوئ تر څو پورې له دې ځای څخه تر دغه ځای پورې چې د تاسو غږ نه دی راغلی یا هغه د مایک مشکل دی یا هر څه مشکل چې پکې شوی دی تاسو غواړئ چې دې ته یو غږ واچوئ اما هغه غږ تاسو ته باید معلوم وي چې څه ډول غږ دی. نو وګورئ دلته تاسو کولی شئ مثلا دلته لیکنه ورته واچوئ بیا مطابق د دغو لیکنې تاسو هلته غږېدلی شئ اما د دوی لپاره نور زیات تخنیکونه هم موجود دي. نو یعنې که چېرته تاسو غواړئ چې د لیکنې څخه کار واخلئ کله چې تاسو ریکارډینګ کېږي د غږ نو دلته لیکنه هم تاسو ته ښودل کېږي نو تاسو کولی شئ دلته لیکنه هم واچوئ د هغو څخه استفاده وکړئ. نو تاسو باید هغو نقطې ته راشئ چې غواړئ د هغو ځای ریکارډینګ پیل شي. اوس وګورئ که زه چېرته کلیک وکړم نو دلته په اتوماتیک ډول سره کوم چې په ټایم لاین کې تاسو دغه ګورئ نو د پاینټر چې تاسو ګورئ دا تر هغې ځای پورې راځي تر کومه ځای پورې چې تاسو وغواړئ دا ځي دوام لري. نو زه په همدغو ځای باندې سټاپ کوم سمه ده ځکه موږ په ویډیو کې یو او تاسو ته هم دغو نمونه وښودله. نو زه په سټاپ باندې کلیک کوم کله چې په سټاپ باندې ما کلیک وکړه دلته به تاسو کمپیوټر ته کومه چې حافظه ده هغو ته به د تاسو دغه وایس ریکارډ چې کوم وشوله دا به سیف کوئ په یو نوم باندې هغه چې هر یو نوم تاسو ورته ټاکلی شئ. نو زه سیف کوم په همدغه نوم باندې وګورئ هغه چې ما څنګه سیف کړله دلته په اتوماتیک ډول سره هغه غږ دلته راغلله. نو زه دا حذفوم راځم یو ښه نمونه یې تاسو ته دلته ښیم. د مثال په ډول سره وګورئ زه یوه ویډیو را اخلم اکثر وخت چې استفاده زیاته ترې کېږي په ژباړه کې هم له دې څخه استفاده کېږي. سمه ده چې تاسو غواړئ یوه ویډیو وژباړئ یا مثلا په انګلیسي ژبه تاسو غواړئ پښتو یا فارسي وي هر ژبې ته چې وغواړئ هغه ژباړلی شئ. د مثال په ډول تاسو ځای دومره ځای تاسو وټاکله او دغه ځای تاسو په ذهن کې درته ساتلی دی یا هلته لیکلی دی چې تاسو به په دغو دومره ځای کې چې هر څومره رسي مثلا هغلته تاسو غواړئ چې وغږېږئ ژباړه وکړئ. نو وګورئ زه چېرته کلیک وکړم صرف په مغو مطلوبه ساحه کې وګورئ دا زه کلوز کوم تاسو باید پاینټر په مغو ساحه کې وي چې تاسو غواړئ ډیلیټ له دې ځای څخه زه غواړم چې پیل شي. نو چې څنګه زه دلته کلیک وکړم وګورئ دلته په اتوماتیک ډول سره پیل شي او په همدغه ډول تاسو کولی شئ چې بېرته یې بند کړئ. نو زه په سیو باندې کلیک کړم وګورئ همغه ځای پورې موږ ته ریکارډینګ وشوله. نو یعنې اکثر وخت چې زیات استفاده ترې کېږي د یو څه د ژباړلو لپاره موږ استفاده ترې کوو مثلا یوه ویډیو ژباړو یا یو بل اما د پروژو کله چې موږ پروژې جوړوو د هغو هغلته هم استفاده کېږي چې انشاءالله زه به بیا وروسته تاسو ته د هغو کارونه هم در وښیم چې کله موږ د پروژو جوړولو ته لاړو مثلا یو کورس مکمل هغلته ثبتي وو. نو بله مهمه موضوع چې غواړم په نننۍ جلسه کې تاسو ته یو څه معلومات درکړم هغه د اوډیو افیکټ دی چې موږ مثلا ضرورت لرو ځینې وخت چې خپل غږ کې یو څه تغییرات راوړو اما تر ډېره حده پورې دلته تاسو نشئ کولی چې زیات تغییرات په کمپیوټر سټوډیو کې په خپل غږ باندې راوړئ. د هغو لپاره ډېر نور سافټویر موجود دي چې تاسو کولی شئ له هغې څخه استفاده وکړئ. نو وګورئ د دې لپاره موږ یو صفت د مخکې څخه کړی دی چې زه غواړم تاسو ته په هغو کې د دغو درس تطبیق وکړم. دا غږ چې کوم دی موږ د مخکې څخه په همدغو کمپیوټر سټوډیو باندې
ثبت کړی دی، غواړم چې تاسو ته د دوی هغه سیټینګونه وښایم. په لومړي قدم کې وګورئ د دوی غږ کوم اوږدوالی چې دی هغه خو معلوم دی تاسو ټولو ته. که چېرته مثلا غواړئ چې د دوی په غږ کې په لوړوالي او ټیټوالي کې تغییرات راوړئ، نو تاسو کولی شئ په دغه ډول د دوی غږ پورته کوئ او ښکته یې کوئ. وګورئ په دې ډول هغه کوم ګراف چې دی، یعنی دا صرف ګراف تغییر نه خوري، هلته غږ تغییر خوري. سمه ده. او زیات چې استفاده کېږي له دغه تخنیک څخه چې تاسو استفاده کوئ یا کارونه یې ده، هغه په بیکګراوند میوزیک کې دی چې تاسو غواړئ په خپله یو پروژه کې بیکګراوند میوزیک څخه استفاده وکړئ، نو هغه تقریبا باید په ډېر ټیټ حد کې وي، 10-15 شاوخوا کې وي. سمه ده. نو زه بېرته کنټرول زید کوم. که چېرته تاسو غواړئ چې د تاسو کوم غږ چې دی یا کوم ثبت چې تاسو لرئ دو غږ د ښکته او پورته شي په مختلفو لیولونو کې، نو تاسو کولی شئ چې دلته کلیک وکړئ او په همدغه ډول وګورئ، دلته خپل پوینټ ورته اډ کړئ. هر ځای چې د تاسو کوم ټایم مر د ټایم لاین کوم پوینټر چې دی هلته چې تاسو کلیک وکړئ، نو صرف تاسو راشئ او وګورئ، کلیک وکړئ او پوینټ اضافه کړئ. نو کله چې تاسو پوینټونه اضافه کوئ وګورئ، تاسو به وکولی شئ چې په مختلف ډوله د دغو غږونو کې تغییرات راولي. مثلا دلته چې کله د موږ غږ ورسېدل نو ښکته دې شي او دلته د ډېر پورته ولاړ شي په دغه ډول سره. وګورئ په همدغه. نو په ځینې حالاتو کې موږ له دې نه هم استفاده کړو چې انشاءالله بیا به د پروژو په جوړولو کې تاسو دغو شاهدان اوسئ چې څنګه استفاده موږ له دغې څخه کوو. نو په همدغه ډول وګورئ دا کوم اډیو کوم چې غواړئ مثلا خپل غږ کې کوم بیکګراوند ودونو کې چې کوم غږونه موجود دي، هغه بیکاره غږونه دي، هغه له منځه وړلی شئ. وګورئ نو یعنې دغه مختلف حالتونه د غږ دي چې تاسو کولی شئ دلته هغه ولرئ او سیټینګ دغو ورته منظم کړئ. نو د دې د ښه تطبیق لپاره تاسو کوشش وکړئ تر څو پورې تاسو په خپل غږ باندې کار وکړئ. نو زه اوس دپاره دغه غږ که پلی کړم زه خپله یې نشم اورېدلی، ځکه د موږ کمپیوټر ته مایک بسته دی وصل دی، نو د هغې ځای غږ نشي راوتلی. نو کوشش وکړئ په خپل غږ باندې دغه کوم افیکټونه چې د اډیو یا د صوتي فایلونو مربوط دي هغه په خپله تاسو در سره وګورئ. سمه ده. نو په همدغه ډول دلته وګورئ که چېرته تاسو غواړئ چې د تاسو هغه بهرني یا بیرون کوم غږونه چې دي هغه له منځه یوسئ، نو تاسو کولی شئ له نایز ریموور څخه استفاده وکړئ. اما دغه کوم افیکټ چې دی د تاسو غږ تر ډېره حده ټیټوي. سمه ده. ډېر یې ښکته راوړي چې تاسو باید په ډېر دقت له استفاده وکړئ. نو یو څو خبرې چې زه غواړم دغو یادونه تاسو ته وکړم. دوې خبرې دي چې تاسو باید په یاد ولرئ. لومړی تاسو کوشش وکړئ د مایک څخه استفاده وکړئ. کوم مایک چې د کمپیوټر دی هغه تر ډېره حده پورې بیروني کوم بیکګراوند شاته چې کوم غږونه دي ډېر ټیټه اندازه غږ هم هغه را اخلي، یعنې را اخیستلی یې شي. که چېرته د مایک څخه تاسو استفاده وکړئ، یعنې که چېرته د تاسو په ډېر نږدې بل اتاق کې یو څوک وغږېږي یا هم یو ور خلاص شي پورې شي دغو غږ وي، یعنی هر ډول غږ چې وي تر ډېرې لوړې اندازې پورې مایک هغه غږ نه رااخلي، صرف هغه غږ رااخلي چې هغو ته تقریبا تر ډېره حده نږدې وي. نو تاسو د ما مایک دلته کتلی شئ، که دغه مایک زه راوړم دلته یې ونیسم هم د ما غږ به تر ډېره حده پورې تاسو ته در نه شي. نو د مایک یو ښه خاصیت دا دی. دوهم دا چې کله تاسو مایک استفاده کوله د مایک څخه کار اخیستو، نو د تاسو کمپیوټر ته باید برق نه وي وصل. کله چې د تاسو کمپیوټر ته برق وصل وي هلته یو شغاری ثبت کېږي د مایک سره په تاسو کله چې خپله هغه غږ وګورئ نو د هغو څخه به یو بل ډول شغاری وي او بل غږ به ورسره یو ځای وي. نو کله د دې ډول مشکلات سره مخ کېږئ نو کوشش وکړئ کله چې تاسو ریکارډینګ کړله یا کورس ورته نو خپل کمپیوټر مکمل چارج کړئ او وروسته په هغه باندې تاسو ریکارډینګ وکړئ یا خپل کوم کورس چې ثبتول غواړئ ترې ثبت کولی شئ. نو په همدغه ډول یوه موضوع چې دی غږ مربوط پاتې ده هغه دا ده چې موږ څنګه کولی شو غږ ته سپیډ ورکړو یا غږ سلو کړو.
نو په دې سره وګورئ افیکټ به راوړئ، دلته به تاسو دغونه استفاده وکړئ. دلته تاسو کولی شئ چې غږ ته سپیډ ورکړئ او یا یعنې په تیزۍ سره وشي یا غږ سلو کړئ. سمه ده؟ نو دلته تاسو کولی شئ چې په دغه ډول دغونه استفاده وکړئ. نو وګورئ زموږ هغه کوم اصلي اوریجنل غږ چې دی هغه 15 ثانیې دی. نو که چېرته تاسو له دې څخه کوچنی کول غواړئ، مثلا زه یې 10 ثانیې کړم. وګورئ د غږ تیزیږي، یو ډول تیزیږي. نو همدغه ډول ځینې وخت کې له دې نه هم تاسو استفاده کولی شئ. نو دغه زموږ نننۍ جلسه خدای دې وکړي چې تاسو له دغې جلسې څخه یو څه زده کړي وي. نو تر بلې ورځې جلسې به تاسو په پاک ډول سپارم. فیچر ولرئ. د خدای په امان.